سلیمان القانونی دا واقع ما ډیر ځای کې بیان کړم دا سلیمان القانونی د دور عثماني کې یو بادشاہ تیر شوی دی ډیر عجیب غونډه بادشاہ سلیمان القانونی دا عجیب غونډه طرزو د اکثر د شپې راوته په دې کوڅو کې بګرځیدو یو شپه باندې اچانک خپل ګارد ته ویل خپل فوجیانو ته ویل ال زر زر اسلحه راوالي اسونه راوباسي زید شپې وضو لګ معلومات کو چراوت ل شپې ګارد ور سره دی چرال په یوزي کې یو لاش پروت دی یوسف را درمړه یو سړی مړلې خلک یې زر د محلي ول راويستل دا څوک دی ویل دا پلانې دی ویل دا ولی دلته پروت دی ویل سیف دا خو زیناکار او د شرابیو نا غوسه شاو تویل زټک شو زیناکاران د شرابین دی نیو مسلمان خدای کنه څه کافر شیخ نه دی تاسو یو پر کور شرط له پلانیز کی کور دی ویل کسان ته دار اوچت کی سړی اوچت چې سړی اوچت کو کور ته ویول دروازه چوټه کوله زنانه راوتله زنانه چې راوتله هغه چې کړه دا ولید د دې سړی خزوا یو دم پچغو شو ډیر زیاتې وژړل سلیمان القانونی نه پیژنته چې دا څوک دی سلیمان القانونی وتوي خور ور جاړي الته خلق ورتجا شرابي دی دا زانی دی زناکار دی ته په دومره چغوي او ورته ویل سیب ورول دا نه زناکار دی نه شرابي دی زه حقیقت لري تا ته بیانوم اصل حقیقت داره دا زما خاون شو د بچی د کېدل د بچو ډیر زیات ارمانیو چې مار الله بچی راکې او صدقه جاریه به زما لپاره وګرځي لیکن الله اوس پوری بچی نه ورکړي د کار داو چې د به سحر کله لاړو نو کوم ځای کې چې شراب خانی دي الته چې څومره پیسې د سره ورسره وي هغه شراب به غون واغستل کور ته راوړل او بیا به بهر واړول په وله کې او ویل چې الله شکر دی چې نن مې ستا دومره بندګان د شرابو نه بچلو او لال بارته چې کومې کنجرخانې وي د هغې نه به یې زنانه راویستلې ورته ویل تاسو خو زنا کوئ د پیسو دپاره دا پیسې والئ او خپلو کورونو ته لاړئ شئ نو چې هغه به یې کور ته کله رخصت کړي وایي ده به ویل چې الله شکر دی چې ستا په دې بندګانو کې دومره ځوانان مې نن د زنا نه بچ کړل ویل ما ورته ویلی چې سړیا دا ته څه کې دا خلک ستا ظاهر ته ګوري چې ته کنجرخانې ته هلته ځي زنانو له پیسې ورکې شرابونه اخلي هغه راوړې ولتې اړې دا خلک به په تا باندې د زاني او د شرابي حکم لګوي او بیا به ستا د څوک جنازه نه کوي ویل ما ورته ویل چې ښځې زما نیت الله ته معلوم دی په کوم نیت باندې زه دا کارونه کومه انشاءالله تعالی که زه مړوم زما جنازه به سلیمان القانوني سره د وزراو نه کوي دا خبره چې کله وکړه سلیمان القانوني وژړل ورته ویل خورې سلیمان القانوني زه یم او انشاءالله د جنازه به نن سلیمان القانوني کوي سره د ټول وزراو د مملکت ته اړ یې وګسارله ټول د مملکت وزیران څومره نوکران چې دي او څومره خلک دي ټول راوځي نن جنازه ده د دې مسلمان هلته پې ودرېدو او جنازه ونه ټول مسلمانانو وکړه وایي داسې جنازه په تاریخ کې د چا نه ده شوې خلک د شرابو نه بچ کوي خلک د زنا نه بچ کوي بادشاهان به ستاسو جنازې کوي انشاءالله تعالی الله رب العالمین دې موږ د هر قسم ګندګۍ نه د هر قسم نشو نه موږ وساتي بله جمعه کې به انشاءالله بله ګناه کبیره بیانوو اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر